السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په تیر شوی ویډیوانو کې موږ تاسو د ورډپریس ویب سایټ زده کړې ویډیوانو کې مو تر دې پورې ویب سایټ زده کړو چې موږ ویب سایټ مکمل د هوسټینګ سره کنیکټ، ډومین اخیستل، هوسټینګ اخیستل، دا ټول کارونه زده کړل. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو د تیم په ویب سایټ کې انسټال کوو، ویب سایټ لوګین کول به زده کوو. نو ګورئ دلته کې ستاسو خپل ویب سایټ چې کوم دی په دې طریقې سره ښکاري. نو د دې کې به تیم انسټال کوو، هغه وروسته تر ټولو اول خو به دا لوګین کوو. ګورئ کله چې ستاسو ویب سایټ لوګین کوئ په کوم بروزر کې، دلته کې به تاسو په دې طریقې سره دوستانو ستاسو کوم لینک چې کوم دی domain.com پسې به په دې طریقې سره WP ولیکئ. هغه وروسته به ګورئ تاسو ورته دا نشان ورکړئ، اډمین به ولیکئ. کله چې تاسو کوم د ورډپریس ویب سایټ لوګین کوئ په دې طریقې سره به ولیکئ، هغه وروسته به سرچ کړئ. سرچ کولو وروسته به ګورئ دوستانو تاسو ته لوګین پینل راشي. دلته کې تاسو نه یوزر نیم غواړي، پاسورډ غواړي. د دې لوګین کولو نه مخکې دوستانو زه تاسو ته یو درخوایم، مخکنۍ ویډیوانې درخوایم، یو ضروري خبره درته کوم. ګورئ تاسو خو ګورئ چې زه تاسو ته ډېرې غټې ویډیوانې جوړوم. بیا هم دوستانو که چېرته موږ د خپلې ویډیو ویوز وګورو، لایک یې وګورو، نو بیخي کم دی. ما ته داسې ښکاري چې نشته کسان، داسې کسان زموږ په چینل کې نشته چې ښه ویب سایټ جوړول وخم غواړي یا یې دا ویډیوانې خوښه هم کړي. دلته کې به تاسو ته ښکاري. نو دوستانو موږ به ویډیو لایک تارګیټ ایږدو. کله چې دې ویډیو 50 لایکونه واخیستل، نو مخکې به موږ کوشش کوو چې خپلې ویډیوانې جوړې کړو. نو په دې کې دې ویډیو کې به موږ تاسو د ویب سایټ کوم هغه چې دي ویب سایټ دوستانو په ویب سایټ کې موږ په خپل ویب سایټ کې تیم څنګه انسټال کولی شو، دا طریقه به زده کوو. د دې ویډیو دوستانو دا په یاد لرئ 50 لایک تارګیټ شو. کله چې دې ویډیو 50 لایکونه واخیستل، زه به کوشش کوم چې تاسو ته بله ویډیو د ویب سایټ اپلوډ کړم. نو دلته کې به تاسو ورته اډمین ولیکئ. ګورئ چې کوم تاسو یوزر نیم ورکړی وي هغه ولیکئ. هغه که اډمین وي که بل څه وي هغه به تاسو ورکوئ دلته کې. نو زه ما چې کوم یوزر نیم ورکړی دی زه هغه یوزر نیم ورکوم. هغه وروسته دلته کې زه ورته هغه پاسورډ ورکوم کوم چې زما د دې ویب سایټ پاسورډ دی، د لوګین پاسورډ چې کوم دی هغه مې ورکړو. دوستانو دلته کې تاسو چې کوم یوزر نیم ورکړی وي، کوم پاسورډ مو ورکړی وي هغه به ورکوئ. نو په لوګین به کلیک کړئ. کله مو چې په لوګین کلیک وکړو، دلته کې څه نه څه لوډینګ وروسته به ستاسو ویب سایټ په دې طریقې سره لوګین شي. اوس دلته کې دوستانو تاسو ته چې زه کوم تیم درخوایم، ډېر زیات زبردست تیم دی دا. کولی شئ تاسو چې په دې کې یو ښایسته ډیزاین وکړئ خپل ویب سایټ ته، بیخي زیات به ښایسته ښکاري. نو اوس به موږ تاسو ورځو د همدې تیم انسټال کولو اپلوډ کولو ته. نو تر ټولو اول به دا تیم تاسو ډاونلوډ کوئ زما د ویب سایټ څخه. ګورئ دوستانو کله چې تاسو ګوګل ته لاړ شئ، ګوګل کې به تاسو زما ویب سایټ سرچ کړئ. دلته کې که چېرته تاسو ته په دې باندې سرچ نه په دې سرچ باندې په هغې لینک باندې چې کلیک وکړئ، ګورئ دا یا په سرچ راشئ. دلته کې ګورئ WP تیم دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وروسته به تاسو بالکل لاندې راشئ. لاندې راتلو وروسته به دوستانو دلته کې زه اوس تاسو ته درخوایم چې دا به تاسو د کوم ځای څخه ډاونلوډ کوئ. ګورئ دلته کې لیټیسټ ورژن ډاونلوډ. کله هم چې تاسو ډاونلوډ کوئ، نو د لیټیسټ کوم نوی ورژن چې وي هغه تیم به تاسو ته ډاونلوډ کېږي. نو ګورئ دوستانو د دې ځای څخه یې ډاونلوډ کولی شئ او د دې لینک څخه یې تاسو کتلی شئ.
ګورئ په دې باندې چې کلیک وکړئ یو څه نسل لوډینګ وروسته دلته کې تاسو ته ښکاري ستاسو ویب سایټ هغه چې کوم دی دا تیم چې کوم دی دا به ډاونلوډ شي. نو د ډاونلوډ کولو وروسته به دوستانو دلته کې تاسو راشئ اپیرنس کې به تیمز اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره تیم مو تاسو ډاونلوډ کړو. دلته کې به اډ نیو اپشن باندې کلیک وکړئ. اپلوډ اډ نیو باندې چې کلیک وکړئ اپلوډ تیم باندې به کلیک وکړئ. دلته کې چوز فایل اپشن درکوي په دې اپشن به کلیک کوئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ ستاسو ډاونلوډ فولډر ته دا تیم رالو یا تاسو په کوم فولډر کې چې دا تیم سیو کړی وي له هغې څخه به تاسو انتخاب کړئ. نو زه ورته دلته کې دا ګورئ دا تیم مې په دې باندې مې کلیک وکړو اوپن مې کړو. په اوپن کولو باندې کلیک کولو وروسته به دلته کې انسټال نو اپشن درکوي. په انسټال نو اپشن به کلیک کړئ. ګورئ د تیم اپلوډ کولو دا طریقه ده. تاسو به دا تیم د ډسکرپشن لینک څخه یا چې ما تاسو ته کوم سرچ دروښودو په دې طریقې سره به زما ویب سایټ ته راشئ WP تیم کې به تاسو دا تیم ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو وروسته ګورئ دوستانو زموږ تیم چې ده بالکل لیټسټ ورژن دی دا ډاونلوډ شو. دلته کې تاسو ته اکټیویټ اپشن درکوي په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو وروسته به دوستانو یو څه نسل لوډینګ کړي. لوډینګ وروسته به ستاسو دا تیم چې کوم دی ډاونلوډ شي. دلته کې پلګین اپشن راکوي. موږ انسټال پلګین باندې کلیک کوو. انسټال پلګین باندې کلیک کولو سره دلته کې موږ تاسو ته ګورئ دا یو پلګین دی چې کله موږ تاسو ویب سایټ ورډپریس انسټالیشن کړو نو دا پلګین مو له هغې ځای څخه انتخاب کړی و. دا څه خاص پلګین نه دی. دا تاسو د دې ځای څخه ډي اکټیویټ کوه هم شئ خو دا وایي چې تاسو دا پلګین اپډیټ کړئ. په اپډیټ نو باندې چې کلیک وکړئ تاسو د یو پلګین په دې طریقې سره اپډیټ کولی شئ. ورځو تیم ته کله چې موږ تاسو یو تیم تاسو ته وښکاري موږ کوم تیم چې هغه کړو دا اوس په کومې طریقې سره اوس زموږ ویب سایټ ښکاري. ګورئ موږ خپل ویب سایټ چې کوم دی هغه ګورو. دا تیم موږ انسټال کړو. په دې کې چې کله پوسټونه وشي دا به په ډېرې ښایسته طریقې سره ښکاري. په دې کې تاسو کومې منیو چې دي همدارنګه تاسو دې کې کیټګرۍ پیجونه څنګه جوړولی شئ. په دې کې ډېر سیټینګ وي. د هغې طریقه به زه تاسو ته په روانه ویډیو کې ښیم خو اوس هم تاسو کتلی شئ زموږ ویب سایټ په دې طریقې سره ښکاري. اوس دلته کې زه تاسو ته د دې تیم ښکاره کېدل درښیم چې دا په کومې طریقې سره ښکاري. نو زه ورته یو داسې کنټینټ اپلوډ کوم چې تاسو ته دا تیم در وښیم چې دا په کومې طریقې سره څومره ښایسته ښکاري. نو ویډیو تر اخره ګورئ دوستانو. ها دوستانو دې ته ما یو څه نڅه کنټینټ اپلوډ کړو. زه تاسو ته د تیم درښیم چې دا تاسو په صحیح طریقې سره ډیزاین کړئ. په دې کې تاسو یو څه نڅه پوسټونه وکړئ. ستاسو ویب سایټ به په دې تیم کې څنګه ښکاري. د دې لپاره مې دا ګورئ اوس تاسو ته درښیم. اول ګورئ په دې طریقې سره ښکارېدو. اوس که موږ دا ریفریش کړو اوس به د دې ویب سایټ ډیزاین تاسو وګورئ. په دې تیم کې به ستاسو ویب سایټ په ډېر صحیح طریقې سره ښکاري. ستاسو پوسټونه په دې طریقې سره ښکاري. تاسو ته به ښکاري. دلته کې به ستاسو د ارسان اډ یا د بل څه شي اډ چې تاسو لګولی وي په دې طریقې سره په دې تیم کې لګولی شئ. همدارنګه دلته کې تاسو د منیو کیټګرۍ پیجونه په دې طریقې سره اډ کولی شئ. دلته کې سوشل میډیا ایکون تاسو ته به ښکاري. دا یو فری تر ټولو ښایسته تیم دی دوستانو. دلته کې ګورئ دا هم اډ دی. په دې طریقې سره تاسو د دې کمپیوټر چې دی په دې کې هم سوشل میډیا هغه چې کوم دی ایکون لینکونه لګولی شئ. ابوټس همدارنګه نور په ډېر ښایسته ډیزاین کې به ښکاري ستاسو ویب سایټو. نو دا ډېر زبردست تیم دی. د دې وجې نه ما تاسو ته په ډېرو تیمونو کې دا تیم خوښ کړو ځکه چې د سپیډو په دې باندې ما خپله د ویب سایټو د ارسان اپروول اخیستی دي. نو د دې وجې مې دا تیم ستاسو لپاره خوښ کړو. دوستانو دا ډېر خوندور تیم دی. که چېرته غواړئ خپل ویب سایټ کې انسټال کړئ نو تاسو به زموږ سایټ ته راځئ. په سایټ کې ګورئ دلته کې په دې منیو کې به دلته کې WP تیم باندې کلیک وکړئ. دلته کې د دې تیم کلر میک دی. دا تیم به تاسو ډاونلوډ کوئ. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي دوستانو ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو که چېرته غواړئ موږ یې درته زر اپلوډ کړو تاسو موږ ته په کمنټ کې لیکلی شئ.
را روانې ویډیوګانې به انشاءالله اپلوډ کوو. په دې کې ګورئ دا خبره مې هم په یاد لرئ چې تاسو د ویب سایټ مکمله زده کول غواړئ نو دا د کلونو ټایم هم نیوای شي. تاسو نشئ کولی چې دا دومره زر تاسو زده کړئ. په دې کې بیخي زیات کارونه دي، خو نه تاسو د ویب سایټ کم ضروري هغه چې دي هغه پورې تاسو کولی، کم ضروري هغه چې دي تاسو په ډېر کم وخت کې زده کولی شئ. زه هم کوشش کوم چې تاسو ته ویب سایټ هغه طریقې اول در زده کړم کم چې ضروري وي. نو دوستانو تر دې پورې خو تاسو ویب سایټ زده کړی وي انشاءالله. که چېرته غواړئ نوره نوې ویډیوګانې درته اپلوډ کړم، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، کمنټ راته وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو دوستانو د لوی الله په امان.